فصل گرمی است، باید از این طبیعت آدم استفاده بکنه. شودې دي که د قیماق د خپله مونږ جوړوو، تقریبا یو 50 کیلو شودې 100 کیلو شودې دیګ ته واچوو، هغه ایشوو چې دا ورته قیماق جوړ کړي. که از قیماقش هم تازه است، شیرش هم تازه است دیگه، باز یک فضای خوب داره. نخواه دلته خو چې مشتریان د سټرابري وغواړي، کیله شیره وغواړي، امرود وغواړي، ام والا وغواړي، د ګوړې والا وغواړي، موږ ورته جوړوو. این سال بسیار یک بهار خوبش آمد. نام خداوند برکت بده. دیگه قورداق هم است. قورداق چی است؟ قورداق میگه. اول دفعه شنیدیم به بینده ها، اگه بگوین تشریح بدید. اگر جبری بسیار هر جایی که برادرای اوزه که ما جور سیادمند سرحال باشه. سلام برشان بک. چهارآسیاب یکی از ولسوالی‌های مهم ولایت کابل است که در جنوب غرب شهر کابل موقعیت دارد. این منطقه به دلیل زیبایی طبیعی، دره‌های سرسبز و رودخانه‌هایش شناخته می‌شود. این منطقه در حدود 15 کیلومتری شهر کابل قرار دارد و برای گردشگران جای مناسب برای تفریح و گردش به شمار می‌رود. منطقه چهل دختران از جمله مکان‌های گردشگری مشهور این ولسوالی است. در سال‌های اخیر در اینجا دکان‌های شیریخ فروشی افزایش یافته و فضای آرام و دلنشینی را برای گردشگران فراهم کرده است. ما نیز امروز تصمیم گرفتیم تا از این منطقه زیبا برای شما یک برنامه جالب و دیدنی تهیه کنیم. از بیننده‌های عزیز با ما باشین و انشالله که مورد پسندتان این برنامه ما قرار بگیرد. قسمی که میبینین بیادرهای ما لطف کردن به ما این یک دانه شیریخ 3 منزله جور کردن. خب با یه صحبت میکنیم که چه وقت از ولسوالی کامی ولایت ننگرهار آمدن و چی باعث شد که این منطقه را انتخاب کنن. سلام علیکم، خیاسی لالا. پس سلام علیکم روزان جوړ خیر کارونه خیر صحت لري. الحمدلله خیر اوسه. اول سر کې خو خپل ځان معرفي کړئ زموږ لیدونکو ته. مهرباني ما نوم سید خیال شاه د چهل دختران د سیدانو د ګردنې د کلي اوسېدونکی. 15 کاله مخکې یو موږ دلته په دې کلي کې یو حاجي بابا په نوم یو سپین ږیری لرلو، هغې یو دوکان جوړ کړی، یو د آیسکریم ماشین یې لګولو، بیا ورو ورو داسې یو کالب شیریخ یې جوړولو. نو استا دغه تقریبا یاره 8 کاله مخکې نو دغه بازار دغه منطقې داسې رشد وکړلو، یو دوکان جوړ شو، بل جوړ شو، همداسې موږ هم ورپسې همداسې اقدام وکړلو توکل په خدای. بس انشاءالله اوس بیخي زیات شوي دي ماشاءالله، اوس ډېره ښه ساحه لري او خلک د لرې لرې ځایونو راځي دلته شیریخ خوړلو ته او دغه منطقه سرسبزي لپاره چې او تفریح لپاره راځي. ماشاءالله ډېر ښه ساحه هم جوړه کړې ده. دا وایي چې خلک تاسو ویل د هر ځای نه راځي، مثلا د کوم ولایتونو نه راځي؟ ولایتونه خو زیات داسې فکر وکړه چې د سمنګانو، د جلال آباد او دا نږدې ولایت دا خو ولسوالیانو دا خو بیخي نږدې دي، لکه لوګر شو، حتی د ګردیز نه هم راځي، د ارزان قیمت او خیرخانه او کارتینه او دغه سایډ ټول همدلته راځي انشاءالله. د هفتې کومه ورځ کې مشتریان ډېر زیات راځي؟ پنجشنبهیي او بیا چې بیخي زیات یې هغه د جمعې ورځ ده. جمعې په ورځ ډېر راځي. جمعې په ورځ بیخي زیات راځي. څرنګه ښکاري داسې ماشاءالله ښه ځای هم جوړ کړی ده، حتما نو علاقمندان ډېر زیات دي چې ستاسو ته خاص راځي. البته نو شیریخ به خوښېږي او دغه فضا او هغه به هم خوښېږي که نه، چې دې بار دلته بیا ویالم ده ورسره، اوبه دي ورسره، بس دغه فضا لپاره خلک راځي، طبعا چې زیات راځي. ماشاءالله تاسو خو دومره مهرباني وکړه، داسې ښه شیریخ موږ ته جوړ کړی، جاین 3 منزله ده، ډېر فرمایشي.
د استاد نه مننه. او موږ ته که دا ووایي د دې شیدو نه چې دا جوړوئ دا شیدې دغلته تولیدېږي صحیح اصلي شیدې دي طبیعي شیدې دي بالکل دا طبیعي شودې دي دا فارمونه دي دلته او د شی موږ دلته نه استعمالوو چې یو مشتری خدا نخواسته ناراضه شي. موږ دا کوشش کوو که شودې دي که د قیماق ده دا خپله موږ جوړوو. تقریبا یو 50 کیلو شودې 100 کیلو شودې دیګ ته واچوو هغه ایښوو چې دا ورته قیماق جوړ کړي. د کوم ځای نه راوړئ دا شیدې؟ دا د لوګر نه راځي. د لوګر ولایت او نه؟ لوګر نه راځي. او دا قیماق چې خاص قیماق ده دا خپله تاسو جوړوئ یا مغه ځای نه یې غواړئ؟ نه دا موږ خپل همدلته ترکیب کړی دی. دا موږ شودې په دې کې لکه مخکې مې چې ویلي چې یو 100 کیلو شودې دیګ ته واچوو دا ایښوو یعنې تقریبا د 100 کیلو نه 10 کیلو پاتې کېږي نور ټول قیماق ورته جوړوو. خاص قیماق او دا چې ډېر وایشېږي 10 کیلو شودې پاتې کېږي نو خاص قیماق. ښه انشاءالله تاسو ګرانو لیدونکو که غواړئ چې مثلا ښه مزهدار شیریه وخورئ حتما د چهاراسیا ولسوالي ته راشئ ساحې چل دختران ته. او موږ ګران استاد هم موږ سره ده چې دا مسؤل د شیریخ جوړولو ده دوی نه د شیریخ جوړولو په اړه خبرې کوو. استاد جان څنګه یاستئ ښه یاستئ؟ شکر د خیر د غواړو په خیر راغلی چې لرې ځای نه هم راغلی چې تکلیفي شوی نه یم. زما نوم وسیع الله کاموال دی او 3 کاله کېږي چې په دې شیرخ پزۍ نوې سعادت کامې شیرخ کې کار کوم. دا زما دوستان دي ما سره یو وخت کې اړیکې نیولې بیا راتله کامې ته بیا ویلې چې داسې یو شیرخانه جوړوو استاد بیا ما ورته مشکل نشته بیا زه دلته رالم په استادۍ دې سره لګیم کار کوم. د کامې نه راغلی؟ او د کامې نه راغلی یم. هلته کامې کې دې هم دغسې شیریخ پخول جوړوه؟ او هلته مې شیرخانه کې هلته هم کار کول کاموالو ټولو هلته په دې شیریخ جوړولو کې څو کاله تجربه لرې؟ والا زما ډېر وخت کېږي شیرخ کار کوم نو داسې و چې دا 10 کاله خو مې د استادۍ به کېږي چې لګیم کار کوم. 10 کاله شو چې بیخي استاد شوی مخکې دغه نه دې شاګردي کوله؟ شاګردي کړې ده. څو رقمه شیریخ تاسو جوړولی شئ؟ دلته خو چې مشتریان سټابري وغواړي کیله شیرخ وغواړي امرود وغواړي ام والا وغواړي د ګوړې والا وغواړي موږ ورته جوړوو آرډر راکړي پټاس وغواړي ورته یې جوړوو. موږ ته دا ووایي چې هغه وخت چې کامه کې د شیریخ جوړوه هغه حالاتو نه کیسه وکړي موږ ته. والا هلته هم کارونه کوله هلته هم ډېر مشتریان و ډېر غټې هوټلې دي کامه کې اوس راغلي یو دلته کار کوو دلته هم ډېر مشتریان لرو. کامه یا ننګرهار خو داسې ګرمه هوا لري که نه؟ کابل هوا ښه ده یا دغه ځای هوا ښه وه؟ په اوړي کې بیا د دې ځای هوا ښه ده ننګرهار چې ګرم دی خو بیا دا ځای هوا ښه ده. خو په کل کې داسې که ومې ووایې کابل ښه ځای دی یا کامه؟ او دواړه ښه ځایونه دي ځکه چې اوسېږو هلته زموږ هملته دا سیزن وه خو بیا زندګي هملته ده دلته مسافر یو. څونه وخت بعد ځې کامې ته؟ دې ځای نه بیا داسې وه چې د میزان په د اقرب چې شروع کېږي دې ځای نه د سیزن ختمېږي. د خپله د شیریخ سره علاقه لرې خوښېږي دې خورې بعضې وخت ورځ کې څومره خورې؟ خو چکه ویه کله سهار کې شیرخ جوړوه اول خپله چکه و چې ذایقه یې کومه چې دا خوند یې بدل کړی نه وي ځکه که خوند یې بدل وي بیا نه یې ورکوو مشتریانو ته چې شکایت وکړي خپله چکه وه اول. نور داسې خپله دې کیدای شي ډېر زیات خوړلی سي. یو متل ده په فارسي کې وایي اشپز از بوی سیر است وایي دغه اشپز خپله چې هغه پخې خپله یې مغه بوی نه یې بیخي موړ ده. تاسو هم بیخي موړ اوسئ د شیریخ نه؟ نه بس بعض وخت کې ارام دوستان راشي بیا هغې ته شیریخ جوړ کړو بس خپله دې خپله مسله لګیا وه. ماشاءالله په دې کار کې مهارت لرئ او په کامې ولسوالۍ کې موږ چې اورېدلي ډېر داسې فرمایشي شیریخونه جوړ شوي چې بیخي غټ ول. تاسو هم تر اوسه داسې غټ شیریخ جوړ کړی ده غټرین شیریخ هم چې فرمایشي جوړ کړی ده څومره و؟ خو جوړېږي دلته خو اوس ما سره ویډیوګانې هم شته دي او موبایل کې دي چې خپله مې جوړ کړی یم ما خپله کار کړی ځای کې زه راغلی یم چې خپله یې جوړوم هر څه. خو دلته چې څه مشتریان وغواړي هغه بیا د هغې اډر پورې دی 1000 روپۍ غواړي 2000 غواړي هغه د هغې د پورې دی چې بیا ما پټاس ورته برابرو 5-6 چاته هغه راځي زیات هم راځي. څو کیلو به راشي؟ هغه تقریبا خوري 3 کیلو پورې راځي که نه نفرو پورې مال څومره نفر شیرخ غواړي دا چې و دا اوس د 1 کیلو نه راغلی دی. دا 3 منزله د 1 کیلو؟ او 3 منزله ده که نه 1 کیلو. مقصد هر څومره غټ څوک وغواړي ته جوړولی شي ته مشکل نه هو جوړولی شي د هغې د اډر دی زموږ جوړول دي. خپل مشتریان ته څه پیام لرې هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شي چې د نور ځایو نه راشي خاص دغلته په دې ساحه کې ستاسو نه شیریخ واخلي؟ بس دلته چې راځي دلته خو ډېرې زیاتې شیرخانې دي بس دا دې نه هېروي چې نوی سعادت کامې شیرخ ته دې ښه راشي او د وسیع الله استاد پوښتنه دې کوي. د وسیع الله استاد پوښتنه کوئ
ګرانولي هر رقم شیره غواړي د هغې د به چې کومه چې خوښه یې زه به ورته جوړوم کومه ذایقه یې د هغې د خوښه انشاءالله راځئ د وسیع الله استاد څخه او همچنان د نوې سعادت کامې شیریخ دکان ته او تاسو هم داسې فرمایشي درې منزله څلور منزله شیریخونه به تاسو ته جوړ کړي. استاد که موږ ته د قیمتو په باره ووایې د دې شیریخو څومره څو پورې شته؟ مختلفه قیمتونه دي د 50 نه ونیسه 80 100 یو نیم سل 200 داسې ورپسې پورې 50 نه شروع ده. بیا هم دلته بیا داسې بعضې خلک راځي چې د 10 هم غواړي نه هغه دا ده چې مثلا هغه موږ ته پوره کوي هم نه خو بیا موږ ورسره ګزاره کوو 50 ورته 10 هم ورکوو د شلو خو بیخي ورته نشته دی که نه چې هغه خو بیخي بیا دغه یعنې قیمه که ورته واچي هغه بیخي د موږ په تاوان ده نو دغه یو نیم راځي بیا چې ووایي چې نشته دی بیا هغې ته 10 کېږي 50 80 100 یو نیم سل 200 داسې ورپسې نو شیریخ هم د 50 نه شروع ده ارزانه شیریخ ده ورزش هم لري موږ هم یو تست کوو چې څنګه ده دا شیریخ چې موږ د استاد جان زحمت ویستلی موږ ته یې جوړ کړی موږ هم به یو څو قاشقې وخورو د دې مزه وګورو څومره ده واه واه بیخي دغه فوق العاده عالي ده ډېر ښه ډېر مزهدار لاسونه دې درد ونه کړي استاده ډېر مزهدار دې جوړ کړی تاسو ته هم تشکر چې دلته رالې زحمت مې ویستو دلته رالې تاسو نه ډېره مننه هیله کوم بیا هم ستاسو نه مننه چې موږ ته هم وخت راکړئ تشکر مننه ستاسو نه مننه کوم تاسو نه هم چې تاسو موږ ته دلته تشریف راوړی وو او تاسو موږ سره دلته خپل دغه قیمت بها وخت موږ سره ضایع کړلو خیر ډیره مننه ګرانو لیدونکو مننه دې چې دې ځای پورې زموږ خپرونه ولیدله ماشاءالله شیریخ هم ډیر خوند کوي دلته بیرون هم کېښود خبرو کې مصروف شو شیریخ هم لږ زره ځان یې اوبه کړه نور وبښې استاده ته هم او ډیره مننه چې زموږ خپرونه ولیدله حتما راشئ په دې ساحه کې او د دې شیریخ پزي نه یا شیریخ جوړولو ځای نه شیریخ نوشجان کوي ډیره مننه او زموږ ویډیوګانې تر اخره پورې وګورئ او ستاسو د ملاتړ نه ډیره مننه شیریخ عزیز شیریخ پزی عین از ولسوالی کامه ننگرهار است و همچنان اینجا علاقمندا آمدن و مصروف خوردن شیریخ هستند که با هم صحبت کنیم که از کجا آمدن چرا این شیریخ انتخاب کردن باش که بریم پیش دوستان سلام علیکم با اجازه سلام علیکم دوای نکولتان بشینیم علیکم جان سلام جورست خوب هستین من خیرتی جان جورست سلام الله خوب هستین سرتان خوب است بخیر هستین قربان سلامت باشی برادر قندم سلامت باشی جورستی ببخشید دیگه در حال خوردن بودین مزاحمت کردیم اگر به بیننده های ما اول خود معرفی کنین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وطندارای عزیز خدا کنه که هر گوشه دنیا که باشین جور صحتمند و سرحال باشین دیگه جایتان خالی دیگه وطندارا بسیار یک موقع خوب است دیگه اینجا از کجا آمدی اینجا ما خودم ولایت سمنگان هستم برای فعلا از طرف سرک دارلمان آمده فعلا در کابل زندگی میکنین در پیش دارلمان بله یعنی یک علاقمند شیریخ هستی که این از طرف دارلمان تا به اینجا والا آمدی اینی بچه ما هستم اون که پدر بیا امروز مرا چکر ببر دیگه برادر ما است اونو بچه که است سربری ما است اونو بچه کاکای ما است دیگه اونو را چکر اومدیم کلی ما بعد یک سیاحت نه خوب کردید شما هم لالا خو یک جای هستین شما علاقمند شیریخ ماشاءالله خوب علاقمند هستی را خو میفهمیم چطور کی اینجا را انتخاب کردین در شهر کابل هم خو مثلا زیاد شیریخ پزی هستن دیگه فصل گرمی است باید از این طبیعت آدم استفاده بکنه دیگه خوب است که جوانایی که مثل ما بیدر روزای جمعه تفریح میکنن بیاین در این شیریخی نوی سادات بیاین که بیدر بسیار یک بهترین شیریخی مزادار و شیر تازه است کاملا با شیریخ خو این یک مسئله دیگه داره که اوجگی اینمی است که در شیریخ شهر کابل جو مکمل شیر خشک استفاده میشه با اینجا که از قیمقش هم تازه است شیرش هم تازه است دیگه باز یک فضای خوب داره نخودتون که فضا است دیگه دیگه بدر یک فضای خاص است بدر طبیعتی وطندار ما میتونه که بدر از اینجا بدر مستفید شه از این فضا
ماشاءالله میبینیم که اینجا جو آره، هم جو بسیار آب هم خوبش روان است. روان است. بهترین آب است چه بدر. خیلی یک فضای عالی است. دیگه. قبلا هم اینجا آمده بودین؟ بله تقریبا مشتری های دائمی هستین دیگه؟ مشتری دائمی هستیم بله. بله. شما گفتین که از سمنگان هستین، از طرف شمال. بله. به طرف شمال هم ماشاءالله شیریخ زیاد است، مثلا ولایت بغلان، طرف بله. پروان همچنان. دیگه طرف شمال شیریخ اوجه خوب است یا ازیجه؟ والا وطندار عزیزم هر شیریخ کو وجگی خود داره باسیج خوبتر است که ما پیشتر وجگی یادم من گفتم که شیر تازه داره فهمیدین از این شیر تازه استفاده میکنه دیگه نمیرسم اصلا خوب است. سمنگان نمیرسه. سمنگان بسیار بالا شیریخش. طرف شمال واقعا نوجم خوب است، اینجا ماشاءالله ما هم خوردیم. نه اینجا خوبش است اینجا هم دیگه واقعا خود ما سمنگان هم هستم شیریخ سمنگان تا هنوز نخوردیم. درباره سمنگان یا اگه بگوین کدام رواج خاصی که داشته باشن مردم سمنگان؟ سمنگان زیادتر علاقه به بزکشی دارن دیگه، چیزای محلی بازی های گوناگون داره دیگه. اگر یکی خوب بزکشی هست بزکشی رو میفهمی، یگان بازی های دیگه هم هستن که مربوط هم بزکشی زیادتر رواج است دیگه. پالوانی است، باز یک بازی محلی داریم ما توپ دنده میگیم دمی داشت تو 10 نفر یک طرف 10 نفر یک. شما خودتان علاقمند کدام بازی هستین؟ دیدی علاقمند توپ دنده دیگه جوانا بینشان که میشن به در غرسه میکنن. غرسه خیلی مزه میده. دی آخر چی تغییرات آمده طرف سمنگان طرف ولایت شمال؟ این سال بسیار یک بهار خوبش آمد. نام خداوند برکت بده که هر سال هم تو بارانای بخیر بکنه دیگه. فعلا بسیار طرفا سرسبزیش به اوج خود رسیدگی است. یک دشت میگه به نام دشت رباطک، اوجا ما رفتیم. اوجا چطور؟ خب اوجا دیگه دشت خوجلوان یاد میشه دیگه. بسیار گلکای الوانی میگیم ما رنگشه. رفتین امسال اوجا یعنی؟ رفتیم. خب ساعتتان تیر شد. مردم شمال خیلی چکری هستن. چکری هستن، هر جمعه از ما چکر است. نوش جان. چیزای محلی در سمنگان اونجا قابلی بسیار بالا داره دیگه. قورداق هم است. قورداق چی است؟ قورداق میگه اول دفعه شنیدیم به بینده اگه بگوین تشریح بدید. اگر اونجا بریم بسیار غذای لذیذ است، گوشت است برای قورداق میکنه بین روغن بسیار به طور اساسیش پخته میکنه. گوشت که روغن مثل روش ور پخته میکنن اونجا قورداق میگن فهمیدی؟ قورداق. باز قورداق کلمه فارسی یا ازبکی است کدام؟ نه به حساب ازبکی میره قورداق. بله به حساب ازبکی چی دارن اونجا؟ رواجش هست. رواج هست. جای تفریح سمنگان اگه به ما بگین، چون که طرف شمال خود کلش ماشاءالله خوبش است، جای خاصی که باشه. جای خاصی که است زیادتر یک منطقه رو دشت خوجلوان میگه اوجا مردم زیاد تفریح میره. یکی دیگه از حیات سلطان میگه او استقامت مردم زیاد تفریح و سیاحت. بسیار از ولایت دوردست مثلا هلمند و قندهار و بعد از هرات و بادغیس و ای استقامت‌ها بعد مردم سیاحت چکر میده منطقه. واقعا اون منطقه خیلی عالی است. خودتان ازبکی یاد دارین؟ ازبکی نه والا ازبکی یاد داریم کم کم دیگه، زیاد نه. تو خاطر برادرای ازبک ما خیلی وقت دیر کردیم. خب ما گفتم خودتان یاد داشته باشی با بیننده های ما یا وطندارای ما یک پیام ازبکی بدی. خیر یاد ندارین دیگه. نه به وسط یاد نداریم. یک زبان خاص افغانستان است. واقعا دیگه واقعا علاقمندش هم هستیم، دوست هم داریم ازبکی را. باز یک جمله را یاد دارم که از یک جای مخصوص خود داره. یک جمله یاد دارم میگه قنداقسیز چطور است دیگه. بله جانگه جور من نقشی من بلو من همین من یاد دارم از بالاش یاد ندارم دیگه. هر جایی که برادرای ازبک ما جور سیاستمند سرال باشه. سلام برشان میکنیم. واقعا که در بخش بزکشی هم برادرای ازبک ما خیلی تکر هستن. بله نه اونا که دست بالا دارن دیگه در این بازی‌ها و بدر واقعا اما پهلوان است ماشاءالله. بسیار زیاد تشکر که به ما وقت دادید. برادرها بیاین، خواهش میکنم شما بخیر سلامت باشین دیگه. بیاین قدم شریعه نجوم کنین ان شاء الله. تشکر سلامت باشین. بخیر سلامت باش قربان. از شما هم تشکر لالا. جهان سپاس. خوش آمدید. لذت ببرید. بندای عزیز با وطندارای عزیز ما صحبت کردیم. آمده بودن دیگه این از شهر کابل از منطقه دارالمان تا به اینجا آمده بودن که دیگه شیریخ بخورن.
عزیزان دلم، تشکر از اینکه تا به این همراه ما بودین. این بود برنامه امروز ما از ساحه چل دختران. اگر کدام روز جمعه یا در بین هفته چکر دلتان شد میتونید به این منطقه بیاین و اینجا یک شیریخ خیلی مزه‌دار و نازنین نوش جان کنین. و آخر باز هم ازتان خواهش میکنم که برنامه های ما را تا آخر تماشا کنین و از حمایت شما ما انرژی میگیریم. سابسکرایب، لایک، کامنت یادتان نره. تشکر.